رسول الله مبارک فرمایي چې څوک پر ولا قوت الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی دسو کې راکوټي بیماری ټینشن دی ټینشن ها ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه کېدل نشته مگر په ته به مې بچ کې ولا قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیق یې پروردګار پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو دی نه وی څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا امینه چې دا خدای وا 1500 کاره ته ته به 15 ته او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کاره نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم که فایده ده پکې انشاءالله نن درته فایده ښیم انشاءالله نو سو شو وایه څه شی لا حول ولا قوة إلا بالله كالعلي العظيم وسرواه لا خد اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منځم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي او وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر دام ویلی چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو سل کاره ته وایي 313 کوي خو ډېره ښه خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه ګوره که در ودې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږي نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک ویم درود دی دا لومبی درود وکدا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد دا څه ویل شي وصلى الله على النبي الامي وصلى الله عليه وصلى الله على النبي الامي سل پیره وای ان شاء الله کنه او چې کله د کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پورا سسٹم دا خو تا د پاره یو پیکیج ما تیار کړ دا ښه پیکیج دی ستا د پاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به خدای برکت مږدي او ټینشن نه به خلاص شي سوچ ولکه سلور سیزونه شو ستا په پیکیج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتو نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق د تزوتوم سحر کې 2 رکعات نفل
نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم، او څلورمه کلمه سل کرته، 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، او ماښام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف. ها اوس چې کېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور سورتونه وي. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوپ کړل، په ټول به راخ کړل. دا خو یاد کړه، قل یا ایها الکافرون دا یاد کړه، استادان نه یاد کړه. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندر شیخ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مانځه پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ تاسو ته درې دېرش ښایو کنه، درې دېرش وایي خو ډېره خبره شو، درې دېرش قضا. نو چې درې دېرش کرتا شو نو مجموعه سل شو، نو 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وې څو شو؟ 600. نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې څو دی جوړېږي؟ 6,000. تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازې 6,000 ګناهونه یې کړي؟ نه، دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو، 6,000 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی هر منزل پس لس کرتا سبحان اللہ، لس کرتا الحمدللہ، لس کرتا اللہ اکبر، نو سوشو دیرش. او د کېدو په وخت کې سل کرتا سوشو 130. نه دیرش خو یو منزل پسې شو، نو 5 منزلونو په ورسو شو 1500. نه 50 دیرش په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې اوده کېږي سل به وې نو 2,500 شو کنه، نو په لسو کې ضرب ورکړه. دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2,500 شو. نو د 2,500 نیکۍ به تعالی خدای درکړي. نو داسې څوک به چې دروازې به 2,500 ګناه کړي، 2,500 خو څوک نشي کولی، د 2,500 ګناهونو صابون خدا شو. منځه پسې بس کوسه 10 کرتا وای اوم په حدیث کې شتا، کدری دې کرتا وای الله اکبر سلور دې کرتا اوم په حدیث کې شتا. دا به وای که خیر ان شاء الله. او چې د کېږي سو کرتا وای سل کرتا، 3 دې کرتا سبحان الله، 3 دې کرتا الحمدلله، او سلور دې کرتا الله اکبر. دا به وای ان شاء الله چې دې اوه 6,000 ګناهونو د پاره صابون شو. څو د پاره؟ 6,000 ګناهونو. نو 6,000 څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای 6,000 ګناهونه کاملته نن څلور هغه څیزونه دي، څلور. او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه، آیت الکرسی. آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی وی الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث او ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ولراغی ډېر زیات ګناهګار اورخه سړی ولراغی وی بچی مې نشته استغفار وای. سړی ولراغی وی غریب ما مال مې نشته استغفار وای. بل سړی ولراغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وای. بل دې تپوس وکړو ویسے بیزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي استغفار وای. نو یو شاګرد ته بل سره مزدری کدا یو ټکی دې زده کړی او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه رسول کاغذ ګولې به وکنه په خوا به موږ دې بسونو کې تلو نو چې هغه کې با سړی راو رسول کاغذ ګولې به در پر لا خرڅول. نو چې په بدن کې بسونه بیماری به یاد کړي وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکامي او مړی خراب وي غوږونو کې درد دی دا نو څه به راوسته. نو چا شاګرد ته وی چې همدغه یو د رسول کاغذ ګولې ده سره ده او هر چاته ښه بل تر زده دي که نه او ته څه وایي کې الله په دې وعدې کړی دی.
قلت استغفروا ربکم د پیغمبر په جبه الله فرمای انه کان غفارا استغفار وایه خدای به دې وبخي یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي ویمددکم باموال مال نشته مال بم خدای درکړي درې شو وبنین زامن نشته زامن بم خدای درکړي ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکړي وانهارا دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم د خدای درکړي لا خوشحاله شو کنه استغفار څه چې ته استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوري ګڼې غواړي هغه لوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې کمزوري وګڼه استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جمدی دی خدای همیشه جمدی دی مرگ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو او د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړي و اتوب الی خدای ته رجوع کو معنی سونه خیتو سونه مزیدار نو زمارونو مرتا د طالبانو سبق خو تیګه د ټول عمر وتواقعات وایو او چنن وته عمل مو کې نو پریشانی به ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی به ختم شي ټینشن به ختم شي مال کې برکت به پیدا شي جون کې برکت به پیدا شي بچو کې برکت به پیدا شي ګنا نه به خلاص نیکو ته به مینم زیاتې دا سار چې ته سل کرته سرورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به نیکو ته مینم زیاتې او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به خلاص ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي څوک وایي دا وسوسه ده څوک وایي دا وسوسه ده دا شیطان انخطي ور یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ کم کنډر کې مالي هغې نه غلا کوي کم کنډر کې کور کې مال نی کم ځای مالي نو په هغه ځای غلا حمله کوي نو ما ته چې وسوسه درته پرېږدي نو زه یم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا پسې لګېدلی د کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی بالله او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په منځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به او غریب به مخکې نه د شک و عبدالله شاه ملک د خدای په خوبه کې هغه خوشطبع وناستو تبا ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او غریب اوس مې یې چې هغه طالب او که بل طالب دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به یې دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدی یو سړی بیت الله شریف تال ته مخامل ته ولاړ دی پنجابی نو دا ګوتې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې ټیړه هو ټیړه هو ټیړه ټیړه هو ټیړه کوږ ولاړی وه داسې به یې وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا پاکه مخته دی لاس مې دونی چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو څه نو علاج خو شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب نه لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي د دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان حملې زیاتوي دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه ته به شي خبره نن مې راته دا څیزونه وښول او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس
یو سړی په اندرمپایه بره ناستو او ناګهانه اندرمپایه نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لار سره یې ولګېد مړ شو. په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو پله چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وی او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی دا زما بیان اوري هغې ته یې ویمه دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي. مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی پړو چاته تللی آخرت پریشانی پړو چاته تللی نو څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلک دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ دې په سلو په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وی دا چینی زما شو دا باندې خرڅه په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وی دا په بل چا نه خرڅه دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپل والي بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ اوخیږي د سلو نه 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د سلو روپۍ په 300 خرڅېږي. دا پیسه چارې خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مالک پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمانونو علاج دا چې سهار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تاله منع نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا هر چې دی پټي ته زه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپل او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم دا ستا نوم به هم پکې یادوم به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردګاره تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې ته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي بیا وکې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3060 ده ماله یې په 3.5 راکړه خو ماله یې پاکه هلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپۍ کیلو در نه زه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي غریب سړی او غریب او کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغې به ورته وایي ته کار روزګار نه کې ښځې تما مزدوري دیاړې نه کېږي زه څه وکړمه کار نیک سړی لمونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کې نن دا لکه نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ډرئ او هغوی زمانه خپل کار کوه
ځان دې مولا جوړ کړی دی مولا مې نه پکار سړی پکار دی چې مال پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانه‌دارانو له شی ته پته یې که نه پته چې دا شی خراب او بیا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کړي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم پکې وشي او د هغه به پکې وشي نو ظالم د بل دپاره دی الله خراب کړم څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره آخرت خرابوي ناخه سړی روزګار به نو کله په ښځې او بچو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خو ورته مې ویې ورشه هلکه د پلان کېږه پرته را او د هغه تیږې لاندې څه ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې نه مې دي پکار سار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو ته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې هر یو ښځه موږ بچي دې هم نه دی او ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه د یک بخته چې څه پې والو ویې ښځې چې برکت پکې نه رالو چې بله شپه بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ یې ورته برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو په دې ته یې وایي ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پوخېږه د 100 نه خو 10 د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دی وخېږه کار دې نشته او بچي م نار دی او زه نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به د 100 روپۍ روانم دلته به ته نه جوړه شي په هغې به ولګي ته به بچې نه جوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به را شي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلان کې دی کې یو تیږه ده وایي ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وایي ښځې وایي ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وایي خل دې نه راغېستې لس دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه دې لاړ نو ده هغه تی راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شي وایي چې زه څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلې راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه به یې واغېست ښه مضبوط غټ کب چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخورې خوراک وخورې چې کور ته یې سینګ راوړه وایي کب مې پرې واغېست سړی یې بیختي و څه به دې وړاغېستي و پسه به دې سایلوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي او کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د مختلفو بیانونو او واقعاتو اورېدلو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ کب چې کله ایسېرم نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته ډېره اوچته کړه او بازار ته یې یوړه وایي دا یو دوکاندار ته وایي دا خرڅوم هغه چې وکته وایي دې قیمت ما سره نشته خرڅېږي دا خو مړه دا باړۍ دوکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغلی یو سره دې پیسې هغه سره دي هغلی سینګ یو چې وکته وایي کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي کم صدر مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلې ودې لید برکته ګوره لږ یې وګټې نو برکت به پکې او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف دې کم کار وکړو نو ډېرې به وي مال به ډېرې دولت به ډېرې خو برکت به بلکل نه شیطان چېرته دې ته پرېږدي شیطان وي برکت به خپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځې دی هغوی برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېرې نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي اوس به څه کوې زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګوو
موږ د انجینر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 15 لکه روپۍ لګي د هغه په خولې 15 لګو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکا په دې 1 لک روپو کې په غون کال کې 2.5 ورکا او زه دله زیاتې درکوم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه بل انجینر راغی نه نه وایي دا چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی ته به برته رابرجې کرک شي دا به 15 لکه روپۍ یو وایي سترې سیخه بل وایي نه 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 دی کې به شپږ سترې چیک ورې یا وایي سیمټ دومره واچو بل وایي نه زیات واچوه هغه چې څوک درته زیاتې یاري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې او چې خدای درته وایي نه لګې رسول درته وایي نه لګې بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی او الله او رسول نه خوشحالی خبره پوه شوې نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد دا کم دی نه راشي لومبی کار به څه کوو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوبه د خلقو ته ان صلاتي چې زما منځ و نسکي او زما بدني عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی و جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دے دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش دنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی سمر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش و نسکی او دا چی سمر اللہ لکم ذبحکم دې د پاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري زه به چا دپاره کوم الله دپاره که زه قرباني م کوم زه یم چې الله خوشحاله شي دا به مې مقصد وي که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري بچي به مخوري غوښې به وخورو نیت به دی چې الله خوشحاله شي ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو عمره کومه هلکه خلک وایي د خطبه عمرې وکړې او 3 عمرې او ډېرې عمرې یې کړې دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي ځکه صدقه دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي ومحیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره دکان ته دی او سودا خرڅی او پټي ته دی او نیت دی دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه ثواب شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دی راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپلو چتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو لک ګنجانې بیا چا سره دي الله سره تا به خدای چېرته حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه
نیت دا وکړه چې د الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاټ ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای د دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لري چې هغه ښه شی خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم یو جیب مسلمان شکر د 2 جیب مسلمان ولې جوړېږي د یو جیب مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وکړه پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه بیا چې ځان یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله خوشحالوم چې بچي زما خوشحالی عبادت وکړي دا نیت وکړه مغه کار کې خو نیت خوب کا کار الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تعالی خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله خدای به نه خوشحاله لومبی علاج څه شو سار وختي چې څوک زمینداری لري که دکاندار صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم هلک ماله راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم هلک چې زما امزولی دی او ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار نه چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړي بوله زم خبره وکړله یو ملک یې یادو ما ته اټلي ریشه اټلي کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شی ښه خرڅوي 1 نمبر خرڅوي جنګ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په 100 کاله کې په هغې کې چې تر اوسه پورې موږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیو هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره نه قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې یو ځای که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمینداری لځي که نوکری لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوې یو 2 رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی دی 2 رکعته نفل بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکتي حقه د نه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به خو سوړه به ورته ني محفوظ به خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو نکاح څه شي دي زمانونو دا د پیغمبر طریقه شوه د پیغمبر په عامو حالاتو کې سنت دي څه فایده ده د نکاح نکاح یوازې دا فایده نه ده چې سړی خپل خواهش پوره کړي د نکاح غټه فایده ده چې انساني نسل پې زیات شي او انسانی نسل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پہ زیاتیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی تناکحو نکاحونه وکړئ وتوالدوا بچی راوړئ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة دا قیامت پر ورځ به ستاسو په ذریعه په نور امتونو فخر کوم چې ستاسو امت لږ دی زما ډېر دی نو پیغمبر مبارک د فخر ذریعہ دا د افتخار ذریعہ د نکاح چې وعدو کې امت بډیر شي نو پیغمبر به فخر کوي نو د تاسو دا نه ده خوښه چې پیغمبر د قیامت پر ورځ باندې فخر وکړي چې زما امت ډیر دی راشه وګوره ستاسو عمر امت زما د امت عمر ستاسو امتونه نشته دي
دا به د پیغمبر غټ عزت وي د قیامت پر ورځ د حضور پاک، دا به د هغه غټ منقبت وي چې هغه وایي چې زما امت ډېر دی. نو ګوره نکاح کې څه فایده شوه؟ یو دا شوه چې دی به فخر کوي حضور پاک په خپل امت باندې. د نکاح په ذریعه د پیغمبر مبارک امت زیاتېږي، د نکاح په ذریعه د رسول الله مبارک د قیامت پر ورځ فخر زیاتېږي. د نکاح په ذریعه باندې کلمه گو پیدا شي، کلمې به وایي، ذکرونه به کوي، اودسونه به کوي، روجې به نیسي، تلاوت به کوي، حافظان به پیدا شي، عالمان به پیدا شي، ګیرو والا او صالحان او دیندار به پیدا شي. نکاح څونه بهترین شی دی. مسلمانان به ډېر شي. ته ټول عمر لګیا اوسه عبادت کوه، یو مسلمان نشه زیاتولی، یو کافر نشي مسلمانولی. او چې واده دی وکړو نکاح دی وکړله نو درزن خواړو چې ته تللی نور دې پکې خدای خیر واچوي. درزن خو چې ته تللی نه دی نور دې پکې خدای خیر واچي. او دا زمونږ په وطن کې یوه ښځه دویمه څوک نشي کولی. یعنې عرب درې او څلور خامخا کوي، د هغې ډېر زیات بچي وي. یو ځل تللی وم ریاض، زما یو دوست و، هغه یو عربي سره ناست و، هغوی داسې ډوډۍ موډۍ انتظام کړی و، ګډ وډ کسان پکې ناست و. نو هغه یې ما نه تپوس وکړو شیخ څو ښځې دي؟ مې یوه. یاره چې هغوی کوم تعجب وکړو او ما پسې خنداګانې وکړې. واحده یوه ښځه، ابل وی واحده یوه ښځه، ابل وی واحده یوه ښځه. یا خدای پاکه نو ولې څه چل دی پکې؟ نه یوه ښځه دې ولې کړې ده؟ څه چل شوی دی؟ ما خو یوه مې کړې ده نو څه چل وکړم نور؟ یو زما خو څلور دي، ابل وی زما خو درې دي او څلورمه کوم، ابل وی زما هم څلور دي، ابل وی زما هم څلور دي، یو وی زما د پلار درې ښځې دي اوس مو څلورمه کړه. تاسو ولې یوه ښځه؟ مې راشه ورته موږ دویمه کولی شو، دویمه کولی چې دویمه دې وکړه خو شپه برې پاندرم پایئ، نه به لاندې کوزېدی شي او نه به بره کوزېدی شي. دا خو جنجال دی. دویمه څنګه کې؟ ښځه به دې پردی شي، زړه به دې پردی شي. که ته ورسره ډېر ښه سلوک هم کې، دا به وایي چې نه هغه بله ډېره خوښه ده، بله به وایي دا بله ډېره خوښه ده. که ته دواړو سره عدل هم کې، انصاف هم کې، نو دلته د ښځو مزاج بدل دی. ښځه وایي نه نه ادې ډېره خوښه ده، هغې له دې بېګا پټ په جیب کې څه پټ بادام مادام راوړي. که ته زرها وې چې ښځې نه دي راوړې نه دي راوړې نه دي راوړې، نه نه جیب دې پړسېدلې به ولیده. او بیا ښځې بله به ورته بیا وایي که نقص ته وایي یاره بېګا خو داسې زبردستې قورمې مې وخوړې چې. او کرور والا جامې راوړي نو دا راله خاوند راوړي، لمسه یې. دا مصیبت خو شته په ښځو کې. نو ښځه هم در باندې پردی، هغه یو به هم در باندې بې اعتمادي، یو بله به هم بې اعتمادي، او بچي هم پردي شو. ولې مور یې لمسی که نه؟ په مور خو یې سخته تېری که نه چې ښځه یې پرې کړې ده، بچي لمسی. نه بچي هم وایي چې زمونږ د پلاره نورو وروڼو سره مینه ډېره ده، نور وایي هغې سره یې مینه ډېره ده. نو خوار سنت جمدي کړل خو لاړ او غرق شو. نو زه خلکو ته وایم چې دویمه مه که دویمه دې وکړه نو څلورو ته ورسره سوی. دا غړومبی هله قلار شي چې په دې دویمه درېیمه ښځه وکړې. هغه وایي ځه اوس که خیر زما بدل یې دنه واخېست. او چې څلور وکړې د عربو کې شته هېڅ پروا نه لري. خو یاره یو خبره ده، هغې انصاف نه هم کار اخلي، هغې هم ظلمونه کوي، بیا هغې طلاق اکثر ورکوي. خو ځان له وله کور جوړ کړي، د هرې ښځې ځان له کوري، او د هرې ښځې خپل مهر او خپل انتظام یې وي. دلته شریعت وایي د درېو څلورو ښځو اجازت ته درکړی شریعت. فانکحوا لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دوم کولی شي، درېم او څلور هم کولی شي. خو یاره ورسره یو ټکې ویلی دی فإلا تعدلوا فواحدة، انصاف نشي کولی نو یو ښځه به کوې. مونږ خلک بیا انصاف نه کوو. مونږ خلک اکثر دویمه ښځه دې له نه کوو چې د پیغمبر امت زیات شي، دې له کوو چې د دې ړومبی اړ وسوځي. دا غلطه خبره ده، دا ګناه ده. د ړومبی نه خپې مله وله سوځو، د ړومبی نه خپیم دا دړدومه. نو مسلمانه چې دړ دی په لاس کې دی چې ستا لور سره او ستا خور سره څوک دا چلو کې ته خفه کېږې که نه، نورې پردی لور خور سره ظلم کوي. ګوره دا پیغمبر د اصول مونږ ته ښولی دي. عیسی علیه السلام خو بچین نو واده نه دی کړی، نو امت ته هغې دپاره خو رهبانیت بهتر. وګوره د هغوی جدا دین دی، ناقص نه دی الحمدلله. هغې له رهبانیت دی، هغې له دا بهتره وه چې ځه که واده نم کې او په خپل غار کې چته کښېنې او په کوټه کې کښېنې او د الله عبادت کې دا بهتره ده. الله یادوه، مه کوه واده، هغه له نه واده بهتر و، واده مه کوه.
کینه د الله عبادت کوه، کینه الله راضي کوه، کینه ذکر کوه، مه کوه هغې دغه شریعت و د الله له طرف نه. زمونږ دا شریعت دی. نو عیسی علیه السلام د واده ترغیب نه دی ورکړی چې وادونه وکړه، حضور پاک ورکړی دی. حقوق او د بچو حقوق هغه کم بیان کړي دي، رسول الله مبارک زیات بیان کړي. دا ټولې موږ ته ښودلې دي. حضور پاک څه فرمایي؟ ګوره د ښځو د بچو حقوق یې موږ ته ښودلې دي. خیرکم خیرکم لاهله، په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې بچو سره ښي. وانا خیرکم لاهلی، وایي په تاسو ټولو کې زه د خپلې بچو سره او د خپلو لوڼو سره او د ښځو سره ښیم. موږ ته ښولي دا چل. دا د حضور پاک تربیت دی چې امت له یې ورکړی. کور کې به ښکلی ژوند تېری، ښایسته ژوند به تېری، د والو ټکولو ژوند نه، د کنځلو ژوند نه، د ښو اخلاقو ژوند، بهترین اخلاق عملی موږ ته ښولي دي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک یو ځل اوبس کړی، ما اوبس کړی، ما په یو جام باندې وی چې داسې ما ته حضور پاک وکتل، ما ته وی عایشې چې ته اوبه وڅکې، باقي ماله راوړه. قربان دا اول به تاسو څکئ، بیا به زه څکم. وی نه، لومبی ته وڅکه، بیا به زه وڅکم. رښتیا ووایه دا خوی موږ کې شته؟ زموږ نه ښځې مخکې اوبه څکلی شي چې ښځه دنه مخکې اوبه وڅکي، هی مردارې دا څښا داړې دې نیولې دي، د شونډو ته دې وګوره، عقل دکې نشته. خاوند به وروسته اوبه څکي او ته به مخکې اوبه څکې. ګوره ښځې ته موږ د نوکرې په نظر ګورو، مخکې اوس ګرځېلو شي، څښا داړې دې نیولې دي. اوس ته چای خواشه که نه کاټوی کې به ته لاړې وتوکې، بیا به څه کوې؟ ته خو نه په کور کې دننه همغه کټوی کې چې ته کومه خورې پکې درته لاړې د هغه شونډو نه وتوکي. څه کوې ورسره ښځو سره؟ زه د طالبانو ته اکثر وایم هر چا سره ټرت، خو ښځې سره نه ګزاره کې. بشیر ماته وایي ماله ښځه وکړه، نیک بخته په قلار کې نه ښځه شته والا نه تپوس وکړه. ټول غریبانان چې سهار ورځي ماسخوتن کور ته ځي او تندي بوټ نیولي غریبانان، دا ال نه وایي څوک ال وایي او بشیره څوک یې نه وایي. پکې شته شکر الحمدلله، دینداره ښځې هم شته، دینداره خاوندان هم شته الحمدلله، بېدین هم پکې شته. خاوندانو کې هم بعضو کې ظالمان شته او په ښځو کې هم بعضې ظالمان شته. زموږ نه مخکې ښځه ډوډۍ خو دې وخوري، زموږ نه مخکې خو دې ښځه چای وڅکي، زموږ نه مخکې خو دې ښځه اوبه وڅکي. موږ څونه غوسې ورته کوو، نه ولې د خدای بنده نه دی څه؟ وی ته وڅکه عایشې نو ماله راوړه. نو عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې اوبه وڅکلې نو حضور پاک له جام کې باقي اوبه راوړې. نو حضور پاک ورته فرمایي شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ وی په دې ځای. قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په ځای خپلې مبارکې شونډې کېښې اوبه وڅکلې. په دې د ښځې اړه ګټلې کېږي. ښځې سره دا سلوک وکړه، ته راوړه وی دا اوبه تا وڅکلې او د هغې د شونډو په ځای شونډې کېږده، په دې اړه ګټلې کېږي، اړه په دې انسان ګټلې کېږي. په کنځلو نه چې ته ورته کنځل وکړې، پلار والا کنځي او مور والا کنځي او پلار کره به نه ځي او مور کره به نه ځي، دا د جاهلیت خبرې دي. دا موږ جهالت کوو ښځو سره. څومره خلک ظلمونه کوي. ګور دا موږ ته حضور پاک د اصول ښولې دي، دا طریقه موږ ته رسول الله مبارک ښودلې ده. خیرکم لاهله، دا زه به بهترین په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره او د خپلو بچو سره ښکلی ژوند تېر کړي، د ښو اخلاقو ژوند تېر کړي، مزېدار ژوند ورسره تېر کړي. موږ څه کوو؟ وال ټکول کوو که نه کوو؟ په لږه خبره غرض او غروز او وال او ټکول. د خدای ظالمه که ستا لور په چا واده ده او هغه یې وښي، ته خفه کېږې که نه؟ ستا خور په چا واده ده او هغه یې وښي، خفه کېږې او که نه؟ او ستا لور خور په چا واده او هغه تا کره نه پرېږدي او بند یې کړي، ته خفه کېږې او که نه خفه کېږې؟ او ستا لور خور په چا واده ده او هغه ورته کنځل کوي، تا ورته یادوي او مور ورته یادوي، ته خفه کېږې او که نه؟ نو دا هم د چا لور خور ده که نه؟ د اسمان نه خو نه را پروت دی که نه؟ دا هم د چا لور خور ده که نه؟ ولې له دله دی مسلمانې لره. قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار مرض وفات کې چې کومه بیماری کې وفات کېږي او بار راووت او راوتیم نه شو، دوو صحابو په دې اوږو نه نیولې رسول الله مبارک او خپې نه شوه لګولې، نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکې شوې. او چې کله په منبر باندې کېناسته نو په خپل بیان کې یو ټکی ده ووې، الصلات
اتقوا الله فی النساء الا اتقوا الله د خدای نه ویریږئ په حق د ښځو کې په عرفات کې ویلي دي په منا کې ویلي دي فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ ګورئ الله به تپوس نه کوي فی النساء په ښځو کې فانهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي څه به کوئ ورسره ستا خلاص کې قیدي ده که پلار کرے پرېږدي خو ځي به کنې پرې نه به ځي که تره کرے پرېږدي خو ځي به کنه پرېږدي نه به ځي که خادی وادلی پرېږدي خو ځي به کنه پرېږدي نه به ځي که پلار و مور یې مړي او ته ورته وایې مه ځه نو خواره نشي تللی پلار یې ناجوړه دی او ته ورته نه به ځې نو خواره نشي تللی ستا لاس کې قیدي ده قیدي استوصوا بالنساء خیرا خیر ورته ورسوئ شر ورته مه رسوئ ظلم ورسره مه کوئ په خپل لاس کې ستا هم لور شته او ستا خور هم شته که پیغمبر مبارک فرمایي موږ ورسره څه کوو موږ یې بندې کړو نه به دې پلار کله ولې ظلم کې ستا پلار نه یادېږي هغې هم یادېږي که نه نه به دې مور کره ستا مور نه یادېږي هغې هم یادېږي په شریعت کې په هفته کې یو ځل د ښځې دا پته حق دی چې مور پلار کره لاړه شي یاره د چا کور لرې وي نو خلک خپل منځ کې سره جوړ وکړي چې د خیر دی یاره هفته تل ګران دي نو هفته ځه 2 ورځې تېره وه دا کور دی ډېر لرې دی نو میاشت کې ځه 3 ورځې تېره وه خپل منځ کې سره رضا شي ښکلی ژوند تېر کړې رونو ښځو سره ښایسته ژوند تېر کړې دا موږ ته د دواړو جهانو مبارک سردار ښودلی وهل مه کوئ په والو ښځه خرابېږي ښه کېږي نه چې تی پټه چې پریشانۍ کې واچې او سبی د زړه بیماري شي او سبی د دردونو بیماري شي او سبی د دماغو بیماري شي نو څوک به پې شرمېږي هم ته به شرمېږي ډاکټر لزغلی ته به یو خوا بل خوا بوځې په حکیمانو پسې پیسې به پې ستا لګي وخت به پې ستا خرابېږي نو دا د دماغو بعضې خلک چې وایي که نه په اسلام کې د ښځو حق نشته اسلام کې شته شکر الحمد هم ښځو له ډېر ښکلي حقونه ورکړي دي خو موږ مسلمانان بعضې وخت ښځو سره ظلمونه زیاتې ورسره کړو مسافرو ته هم زه وایم بعضې مسافرونه لاړ شي د کور نه باري او په بار ملک کې 4 او 5 کاله پراتي او ښځې دلته کې یوازې پرتی دا هم ظلم دی بلکل زیاتې دی زما دا بیان مسافر اوري یاره وایي څوک پیسې ګټو پیسې ګټې خو ښځه دې بیله بیله ماشومان دې بیلل دلته چولې خرڅوه دلته لږې وګټه ژوند ښکلی تېر کا به څه ژوند دي چې ته د کور نه بارې بالکل مزدوري ښه ده ډېر غریبانان په بار ملکونو کې پراته دي ډېر په سختۍ قسم په خدای پیسې ګټي ما ولیدل اوس هم چې د دې خلیجي ملک په دې سفر باندې لاړم ما ولیدل ډېر په تکلیف غریبانان پیسې ګټي طبعا ډېر زیات مسافرو خفه کېږي کوم مسافر چې په بار ملکونو کې پراته دي او پیسې ګټي ښځو نه بار څوک یو میاشت ژوند نشي تېرولی دا غریبانان کال او 2 کاله بار پراته دي چا باندې د ویزو قرضونه دي وي څوک په چا باندې د کور قرضونه دي وي څوک یو بچی نه بار پاتې کېدل چې بچی درته بابا وایي دا څومره د ښکلې مینې خبره ده دې د بچي د بابا لفظ نه بر دی هلته یې ګټي نو دلته یې پې بیا وارثان مزې کوي دا بیا ظلمونه دوی کوي نو مسافر دې د کور نه زیات وخت نه تېروي ښځې سره دې مشوره وکړي ښځې سره دې ساله وکړي څونه وخت تېر کړم نو چې ښځه ورته ووایي چې دومره وخت تېر کا او پې خوشحاله یې ښځه ورسره هغه وخت دې تېروي زیات وخت دې نه تېروي د ښځې حق دی در باندې د بچو حق دی د بچو تربیت پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق صحابي سوی شمائل ترمذی کې راځي ما ضرب امرأة ولا خادما قط چته رسول الله مبارک بی او خادم نه دیواله غلام نه دیواله نه دی ورکړي یاره قسم په خدای د رسول الله مبارک ډېر ښکلي اخلاق دغسې خوی دی خدای په مونږ کې پیدا کړي یو جمعه به راته په اخلاقو بیان وکړم انشاءالله العزیز څه باندې دا بیبیانې او اخلاق د امهات المؤمنین د ټولې دنیا د ښځو او سړو اخلاق یو ځای کا قسم دی که د هغوی اخلاق او د خپې دوړې ته رسېږي دا په څه ده په دین رسول الله مبارک فرمایي شریعت وښایه ښځو ته دین ورته وښایه دیني مسلې ورته وښایه ښه خوی ورسره استعمال کوي په دې به هم ژوند ښایسته او مزېدارې وي دا مسایل عیسی علیه السلام نه دي بیان کړي کم به بیان کړي ځکه بیبي یې نه او بچي نو مونږ ته پیغمبر مبارک د بچو عملي تربیت ښودلی دی بچي څنګه د غلامانو عملي تربیت زید ابن حارثه د حضور پاک غلام د حضرت خدیجې سره
حکیم ابن حزام سره هغه حضرت خدیجه توبخه او خدیجه رضی الله تعالی عنها حضور پاک توبخه څنګه ژوند یې ورسره تېر کړی دی حیران بشي دی غلام نو دی چا را تختولی و او د ډېر مالدارې کورنۍ سره تعلق لره چا را تختولی و پخوا به د هلکان خلکو تختول او خرڅول به بیا به غلامانو د خلکو غلامي به یې کوله چېرته مکې ته د دوی د علاقې څوک راغلي نو دا ځای دې ولیده تپوس یې وکړه هلکه ته ځای دې وې او د حارست به وې او خو ته دلته چا سره د حضور پاک نوم یې واخېست هغه سره چې قافله واپس لاړه نو مور و پلار ته یې ولاړ وې مبارک کم شی ستاسو بچې کم ځای دی وی مکه کې دی او ډېرو ښو خلکو سره دی د عبدالمطلب نوم ځلېدونکي ستوری و هغه د بیت الله او د زمزم خدمت کو خلکو پیژنده هغې خاندان کې دی بس دا هغه دی نه رور هم راغی او ترې هم رالل ځان سره یې بله تحفې تحایف راوړل او چې رالل د حضور پاک تپوس یې وکړو نو ورننه وتل رسول الله مبارک دې تحفې تحایف کې ښودل او ورته وی مونږ خو د پیغمبر مبارک صفتونه شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچي ډېر ښه خلک یې تاسو ډېر ښه خاندان دی تاسو د حاجیانو خدمت کوئ د عمرو والا خدمت کوئ تاسو خلکو سره ښه سلوک کوئ دا حضور پاک پوه شو مقصد څه دی ما په مقصد پوه کې څه له راغلی یا مقصد پوه کې وی زموږ یو بچی دی زید نوم دی او تا سره دی او مور پلار نه چا را تختولی دی غلام نه دی او ډېر زیات ورپسې مور او پلار خفه دي تر دې حده پورې چې کله باران شي نو مور یې باران ته روځي جاړي وایي چې زما په بچي به دا باران ورېږي او که نه او مور یې نور ته راشي په نور ګرځي وایي چې زما بچي به دې وخت کې نور ته یو کسوري ته وایي او مور یې په غرونو ګرځي او د سر ویښته ورپسې وباسي ډېره پریشانه ده نو مونږ راغلي یو هر څومره پیسې چې ته غواړې هغه پیسې واله او دا هلک مونږ له راکړه چې مونږ یې بوځو رسول الله مبارک خو خوی بل شانتی و الحمدلله ورته یې ویل نه دا خو وړه زه راغواړم بلکل بې پیسو ستا سرور دې بوځی خو ګوره یوه خبره درته کومه زمونږ د خاندان اصول دا دی چې که زمونږ نه څوک نه دي نو په زور یې ګورې نه لیږو که نه ته نو په زور به یې نه بوځی که مونږ سره خوشحاله او که نه ته نو یو روپۍ ده نه نالم ستا رور دی ستا رواره دی بلکل یې بوځی هغې ډېر خوشحاله شو هغې وی چې مونږ ورته د مور د ویښتو د اوښکو الوایو او مونږ ورته د مور د جړا الوایو څنګه به نه دي نو زید ابن حارثه یې راوغوښته چې راویې غوښته نو حضور پاک ورته دا پېژنې وی او څوک دا مې رور دی دا بل پېژنې وی او دا څوک دی دا مې تره دی بچې تا پسې راغلی دی او دوی تا بوتل غواړي تا بوځي او ټولې خبرې ورته هغې وکړې د مور او د پلار پیسې ماله راکوي چې دې په موږ را خرڅ که بوځه زه په یو روپۍ نه الم ته د دوی بچې زه ورسره زما له طرف نه تا ته بلکل اجازت دی او زه نه خفه کېږم زید ابن حارثه وایي زه خو نه ځم هغې وایي د غلامۍ ژوند خوښی آزاد ژوند نه خوښی دلته غلامې مور پلار نه مور پلار ملاقات له به ځم خو ځم مستقل نه ځم اوهو ولې مستقل نه دی څه چل دی ما له خدای د رسول الله مبارک واچان پلار را کړی دی په حارثه څه کو ما له خدای پاک خدیجې په شان مور را کړې ده زه په خپله مور څه کوم او ما له خدای پاک د حضرت زینب ام کلثوم او د فاطمې په شان خویندې را کړې دي زه په نورو خویندو څه کوم لا نه له غلامي به څوک خوښه کړي مور پلار به څوک چاته پرېږدي خو پته وه ورته حضور پاک هغه مینه ورکړې وه قسم په خدای که هغه مینه پلار بچي له ورکړي حضرت خدیجې هغه مینه ورکړې وه چې هغه مینه به مور بچي له ورنه کړي رسول الله مبارک په خپله اعلان کړی دی مرض کې الصلاة وما ملکت ایمانکم مونږ ته اصول ښولي د وینځو خیال ساتئ نوکرانو خیال ساتئ ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې کوم خلک دی ګورې هغه زمانه کې وینځي غلامانو دې زمانه کې څوک دي نوکران افسر ته اډر دی چې د خپل ما تحت عملې به خیال ساتي فوج والا جرنیل ته اډر دی چې د خپل لاندې ما تحت خلکو خیال به ساتي
میجر صاحب ته او کرنیل صاحب ته اډر دی چې د ماته خلکو خیال بساتئ ټوپک دی چلی پیو صاحب ته اډر دی چې د خپل لاندې پولیس هلکانو به خیال ساتئ مرګ سره دی لوبېږي ټوپک دی چلی افسر ته اډر دی ډي سي او ته او ډي سي ته او ایس سي ته او ټولو ته چې د خپل لاندې ماتحت عملې باندې به ظلم نه کوي زیاتې به نه کوي خیال به ساتئ بې ځایه بدلې او بې ځایه لیکل به نه کوي خیال به ساتئ ما ملکت ایمانکم دا ساره لاس لاندې خان ته اډر دی چې د خپلو نوکرانو خیال به ساتئ د خپلو همسایهګانو خیال به ساتئ او یو سړی چې لیبر او مزدور او ګلکار او ترکان چې د لکار ساتي په کور کې ظلم به نه کوي زیاتې به نه کوي پیسې به په ټیم ورکوي چې خوله نیو شه مزدور له پیسې ورکوي موږ خلک دومره ظالمان یو چې د مزدور پیسې موږ نه ورکوو د ګلکار پیسې موږ نه ورکوو څومره ګران کار دی مزدوري کول او په دې ګرانۍ کې 600 روپۍ د مزدوري دیاړي او د ګوډمار دیاړي دا موږ ظلم کوو نیسو خدای نه